افغانستان کرکټ بورډ د افغان لوبډلې لپاره نوی سلاکار روزونکی ټاکلی ده. افغانستان کرکټ ملي لوبډله په بیا ثباته د نړیوال جام په دومه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا لوبډلې په وړاندې لوبه ترسره کوي. خو دا چې په دغه لوبه کې به باران کیږي او که نه، په هکله به په دغه ویډیو کې معلومات درکړمه. او د افغان الف لوبډلې لوبه هم په ایشینز ګیم کې معلومه شوې ده. افغان الف لوبډله به د سریلانکا لوبډلې په وړاندې په کوارټر فاینل کې لوبه ترسره کوي. دا چې دغه لوبه څه وخت ترسره کیږي او څو بجې به وي د افغانستان په وخت، په دغه ویډیو کې به تاسو ته معلومات درکوم. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښه شوې لاک او چینل مې حتماً سره سبسکرایب کړئ. افغان کرکټ بورډ د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او کپتان اجي جډیجا د افغان لوبډلې د مشاور روزونکي په توګه وټاکه. نوموړی به له افغان لوبډلې سره د نړیوال جام سیالۍ لپاره د مشاور روزونکي یا سلاکار په توګه دنده ترسره کوي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی دغه لوبغاړي د هندوستان لپاره له 1992 څخه تر 2000 کال پورې لوبې ترسره کړي دي. نوموړي د هندوستان لپاره 15 ټیسټ او 196 ورځنۍ لوبې ترسره کړي دي او له دې وروسته به له افغان لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به سبا سې شنبې د سریلانکا لوبډلې په وړاندې د نړیوال جام په دومه تمریناتي لوبه کې میدان ته ښکته شي. خو متاسفانه مینوالو په دغه لوبه کې د باران د ورېدو امکان ډېر زیات ده. دغه لوبه مینوالو چې د هندوستان په وخت د غرمې څخه وروسته 1:30 بجې باندې شروع کیږي، له 1 بجې څخه واخله بیا تر 6 بجو پورې به مینوالو په دغه ښار کې دغه لوبه چیرته ترسره کیږي. تقریبا 1% باران وریږي. نو مینوالو داسې ښکاري چې دغه لوبه هم د افغانستان د لومړۍ لوبې په څېر چې ساوت افریقا سره وله بې پایله اعلان شي. خو بیا هم مینوالو دا هر څه د الله پاک کارونه دي او کیدای شي سبا پورې هوا حالت ښه شي او دغه لوبه ترسره سي. په چین هیواد کې په ترسره کیدونکي ایشینز ګیم کې د افغان الف لوبډلې لوبه په کوارټر فاینل پړاو کې معلومه شوه. افغان الف لوبډله به په دغه سیالیو کې په کوارټر فاینل پړاو کې د سریلانکا لوبډلې سره لوبه ترسره کوي. د افغان الف لوبډلې او سریلانکا الف لوبډلې ترمنځ به دغه لوبه په راتلونکي چهارشنبې په ورځ باندې د سهار په 5:30 بجو باندې ترسره سي. مینوال تاسو کولی سئ دغه لوبه په ډي سپورټ باندې وګورئ په ژوندۍ بڼه. په کوارټر فاینل پړاو کې مینوالو هندوستان لوبډله له نیپال لوبډلې سره، سریلانکا لوبډله بیا له افغانستان لوبډلې سره، پاکستان لوبډله بیا له هانګ لوبډلې سره او بنګلادیش لوبډله بیا له مالیزیا لوبډلې سره لوبه ترسره کوي. که چېرې افغان لوبډلې دغه لوبه له سریلانکا لوبډلې څخه وګټله نو سیمي فاینل پړاو ته به لاره پیدا کوي.